دوی د سولې له بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار لري چې د جګړو دوام له بیګناه کسانو قربانی اخلي. ما میخواهیم از گروه مخالف که زودتر آتش بس کنم با دولت و دولت هم همچنین با اونا آتش بس کنه. برادرکشی و جنگ تا به کی، خونریزی تا به کی. امیدواریم که هرچه زودتر صلح و امنیت به کشور بیاید. تا به کی جوانامون کشته شه؟ ما به خونی خوشیشتیم به خدا قسم ما رنج میبریم. هر جوانی که کشته میشه، هر مادر که داغدار میشه. بس دیگه تا به کی؟ ما جنگ نمیخوایم دیگه، میخوایم آزاد باشیم، صلح باشه. له بلې خوا یو شمېر مدني فعالان بیا له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د روژې مبارکې میاشت په ویاړ دی په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. میخواهیم که در این کشور صلح حاکم بشه و خاصتا از طرفین درگیر جنگ به خصوص دولت افغانستان این هست که هر چه زودتر به پیشواز از ماه مبارک رمضان آتش بس نمایند تا بتونن در سایه آتش بس مخالفین مسلح هم بیاین در شهرها بیاین استقبال کنن. اولین نفر مور باید دعوت میکردم که ما یک پیام صلح اولین اجرام و پیام صلح میبودن. له دې سره یو شمېر هنرمندان وایي چې په داسې حال کې چې دوی د سینما د هنر له لارې د سولې سفیران ویل کېږي، خو په لویه مشورتي جرګه کې ورته بلنه نه ده ورکړل شوې. عدم شناخت از اونا فکر میکنم بزرگترین دلیل است که نمیفهمن تاثیر هنر و هنرمند در زندگی اجتماعی امروز چی تاثیری میتونه داشته باشه. نقش هنرمند طوری که ما خبر شدیم از هنرمندا فکر میکنم کسی نباشه یا نیان. زمانی که هنرمند کسی است که به حساب بیشتر جامعه درک میکنه، چی از بود فرهنگی چی از بود اجتماعی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې د سولې خبرې اترې له بل هر مهاله زیاتې تودې شوي دي او تلپاتې سولې رسېدو او د خبرو اترو پایلو ته د ښاریانو هیلهمندۍ هم زیاتې شوي دي. اینجا در هرات هم هنرمندان با اینکه از مذاکرات صلح حمایت میکنند از نحوه و چگونگی برگزاری این جرگه انتقاد دارند. پدرام قاضی زاده، تلویزیون آرزو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناقانونه پولیسو له شتون څخه شکایت کوي. دوی وایي دغه پولیس په جنایي جرمونو کې لاس لري خو تر اوسه دغې ستونزې ته کومه پاملرنه نه ده شوې. په هلمند ولایت کې د هلمند د پولیسو مشر د هغو پولیسو سرتیرو د نیولو خبر ورکوي چې په جنایي جرمونو کې ښکیل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه اوسیدونکي وایي پولیسو تېره اونۍ یو 15 کلن ځوان د هلمند سیند پر غاړه په ډز سره وژلی او بیا له سیمې تښتېدلی. وژل سوی ځوان د ښوونځي د 9م ټولګي زده کوونکی و او د کورنۍ د غړو په وینا یې له هېچا سره یې ستونزه نه لرله. دا خو زما ورور و، بلیارنۍ نومېدی، په مکتب په نم سیم کې و. نو دا جریان داسې پېښ شو چې دی داسې په منظره تلله، د ورور غاړې ته تلله، چای ویم سره یې په موټر کې. نو درې کسه وه، بله چې د شا د خوا دا کولډر دی که چې دغه په پسې سوي دي، بله یې ټکان پسې شروع کړله. نو دی دا شي کوي. پخوانۍ قضیې هم هره قضیه چې پیښه سوې ده د هغو په اړه باندې تر اوسه پورې د حکومت و خلکو ته هېڅ سپیناوی نه دی ورکړی. دولت باید خپلو ولسونو ته سپیناوی ورکړي. د هلمند یو شمېر نور اوسیدونکي بیا له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د وروستۍ پیښې د میلیونو د نیول کېدو په ګډون دي دې ولایت کې د پولیسو د غیر قانوني کړنو مخه ونیسي او هغوی چې په وژنو، غلاو او نور غیر قانوني کړنو کې لاس لري د قانون منګولو ته دې وسپارل سي. موږ راټول سوي په دې هدف باندې چې په ښار کې بې امنیتي او قتلونه زیات شوي دي او هغه 15 کسان چې یو یې ګیر سوی دی او 4 نفره نور یې راته ژر دستګیره سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. پر همدې مهال د هلمند امنیه قومندان حسام الدین هلمندی وایي د وروستۍ پیښې ټول عاملین یې نیولي او دې ولایت کې به غیر قانوني کړنو ته اجازه ورنه کړي. دوی پیرونه ورباندې کوي خطایي، هغه پیرونه خطایي ورباندې ولګېدل. پولیس چې کوم حادثات کېږي پولیس فورا اقدام کوي. تاسې ویل چې اقدام وسو. دا کسان چې پرون په دې قضیه کې ښکېل و د موټره سره او دغه نفر چې و دا ټوله اوس نیول سوي دي. تر دې وړاندې هم د هلمند اوسیدونکو د پولیسو د غیر قانوني کړنو څخه شکایتونه کړي وه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ولایت امنیتي چارواکي په یوه جنایي پیښه کې د ښکېلو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز په شیرخان بندر کې د بار وړونکو موټرو چلونکي د ګمرک له لورې په ناقانونه توګه د پیسو له اخیستلو شکایت لري. دغه چلونکي وایي د دغه ولایت ګمرک ته په ورننوتلو سره له دوی څخه په ناقانونه توګه 500 څخه نیولې تر 1000 افغانیو پیسې اخیستل کیږي. د کندوز سوداګریزو خونو مسؤلین هم له سیمه ییزو چارواکو غواړي تر څو دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي.
د کندوز شیرخان بندر هر ورځ د لسهاو باروړونکو موټرانو د تګ راتګ شاهد دی. خو د دې باروړونکو موټر چلوونکي د دې ولایت د ګمرک د ادارې له لوري د ناقانونه پیسو له اخیستو شکایت لري. دوی وایي چې د خپلو توکو د ګمرک لپاره 500 یا 1000 افغانیو پورې ناقانونه پیسې ورکوي او که داسې نشي دې بندر ته د ننوتلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. 5.5 ساعت نمیده بیرون از گمرک گیریم تو دروازه دیگه از امام صاحب دادا میشه 2.5 ساعت تنها میبینی تو دروازه میگیرن تو پست عسکرا از ما میگیرن بریم داخل گمرک داخل میشیم 2.5 ساعت رفع اول میگیره 2.5 ساعت هم دیگه میگیره 50 رفع هم دیگهش میگیره دلیلش هم نمیفهمیم بدر که بچی دلیل بچی خاطر. د شیرخان بندر افغانستان له تاجکستان سره نښلوي. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو یوه برخه له همدې لارې ترسره کیږي. خو دا یوازې د هیواد موټر چلوونکي نه دي چې له ناقانونه پیسو نیوکه کوي. د تاجکستان یو شمیر موټر چلوونکي هم له دوی څخه د ناقانونه پیسو اخیستو له کبله شکایت کوي. که یک من است هم ماشین میبینی هم خواهی بار بینن با ما 1 تن بار کنن خوبه 10 تن بار کنن خوبه پیسه میگیرن ساعت مامورا قانونی نیست مامورا میگیرن. په همدې حال کې د کندوز د سوداګرۍ او رغاو خونه د موټر چلوونکو د دې شکایت پخلی کوي او دې ستونزې ته د کندوز د سیمه‌ایز پازوال له لوري د رسیدنې غوښتنه کوي. خب البته ما به کلی این رد هم نمیکنیم. ممکن در مسیر راه خازی‌های غیر قانونی وجود داشته باشه ولی بارها این موضوع را نگرانی خود ما ابراز کردیم به ادارات مسئول که باید این موانع و این خازی‌ها برداشته شود تا اینکه سهولت‌ها بیشتر شود برای تجار تشویق شود. و مغوښتل په دې اړه د کندوز د ګمرک پازوال لیدلوری هم له ځانه سره ولرو خو ځواب ویلو ته حاضر نشول. دا لومړی ځل نه دی چې موټر چلوونکي په دې بندر کې د ناقانونه پیسو له اخیستو شکایت لري. مخکې له دې هم څو ځلې له دې سکالې نیوکې شوي دي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالات وړاندوینه له ملتیا مو مننه کوم. الله مو مل شه. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 6. مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14. هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -1. کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. د بدخشان فیض آباد ورخ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19. نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. دوشنبه ورخ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 7. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.